لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری خبرونه له امید رادیو پر 103.1 اف ام له کابل څخه اوري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تیره ورځ یعنی سه شنبه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل د قرغیزستان د ملي اقتصاد وزیر بکیت صدیقوف په مشرۍ او لوړپوړی پلاوی په ترکیب کې د سوداګرۍ، انرژي او ترانسپورت وزارتونو مرستیالان او د دغه هیواد د خصوصي سکتور استازي هم شامل دي په رسمي بلنه او سفر کابل ته راغلی دی. ټاکل شوی چې دغه پلاوی د خپل سفر په لړ کې د افغانستان د اسلامي امارت له چارواکو سره لیدنې او د سوداګریز نښلون یا تواصل په کنفرانس او دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون او د افغانستان د ځینو صنعتي برخو لیدنه وکړي. خو دا چې اوس مهال د افغانستان او قرغیزستان اقتصادي سوداګریز اړیکې څنګه دي، د کابل بشکک اړیکو په تیرو شاوخوا 4 کلونو کې افغانستان ته اقتصادي امتیازونه ورکړي دي کنه یا په برخه کړي دي کنه، او کابل ته د قرغیزستاني پلاوی سفر څومره مهم دی. پر دې او نورو پوښتنو به د اقتصادي چارو روشنونکی او د پوهنتون استاد ښاغلي تاج محمد تلاش سره بحث وکړم. تلاش صاحب سلام علیکم او لیدلوري ته په خیر راغلی. مننه. سلام تاسو ټول اوریدونکو. وعلیکم سلام. کورمادان د افغانستان او قرغیزستان اقتصادي سوداګریز اړیکې له نورو هیوادونو سره څه توپیر لري استاد؟ دا به ستاسو نه واورو په سر کې. فکر کوم چې قرغیزستان او دوی د هیوادونو همکاري به دا وي چې توپیر به دا وي چې قرغیزستان افغانستان پولې ته نږدې هغه هیواد ته چې د افغانستان لپاره د غلجاتو، نفتو، انرژي یا برق او ورسره د ګاونډیو هیوادونو سره اسانه ارتباط تامینولی شي د ترانزیت په برخه کې. د قرغیزستان په ترانزیت کې خورا ښه تجربه هم لري، خصوصا په د ریل پټلۍ کې چې د روسیه او همدارنګه د روسیې له طریقه اوکراین او داسې لهستان او اروپایي هیوادونو ته ترانزیت کې اوږد مهاله کې ډېره ګټور تمامېدی شي. سره قرغیزستان هغه هیواد ده چې د 50 کاله د روسیې د هیواد د خوا نه ډېر سخت حمایت شوی ده او په مختلفو سکتورونو کې اقتصادي ښه خوځښت لري، یعنی په ساختمان کې، په زراعت کې، د ریل په پټلۍ کې، برق یا په انرژي کې او ورسره د اوبو په مدیریت او زراعت کې. په دغو کې پراخ هم ماشینري په واک کې لري او هم تجربه په واک کې لري او هم د ګاونډیو هیوادونو سره ښه تمامېدلی شي. ډېره مننه. زه فکر کوم چې په اوسني شرایطو کې که افغانستان دوی ته ورنږدې کېږي دا به د دې باعث شي چې افغان لوری به د دې هیواد نه چې د روسیې د هیواد نه کلک ملاتړی ده ډېر ګټور تمام. ډېره مننه استاد. ستاسو خبرو ته په کتو د قرغیزستان نفوس ته په کتو چې شاوخوا 2.2 یا 2.3 میلیونه دی، قرغیزستان د افغانستان لپاره ښه بازار دی که برعکس افغانستان د دغه هیواد لپاره؟ فکر کوم چې افغانستان د قرغیزستان لپاره یو ښه بازار کېدلی شي. انار، مڼې او ورسره وچه میوه، لاسي صنایع او قالینې، دا هغه توکي دي د افغانستان چې قرغیزستان ډېر سخت ضرورت ورته لري او د قرغیزستان خلک هم له دې سره ډېره سخته لیوالتیا لري چې د افغانانو څخه دغه جنس را انتقال کړي. دا یو کوچنی مسله ده، اما غټه مسله زه فکر کوم چې د منطقوي پروژو ده
چې قرغیزستان غواړي د ترکمنستان او تاجکستان او د آذربایجان سره خپل هغه اقتصادي روابط هم لکه څرنګه چې ترکمنستان نرم کړي دي قرغیزستان هم نرم کړ خو چې جغرافیوي له لحاظه قرغیزستان کې ډېر قوي رول لوبولی شي ولې قرغیزستان د ترکمنستان او د ترکمنستان او د روسیې په منځ کې پروت ده او ټوله وچه پوله ده نو په دې اساس باندې فکر کوم چې قرغیزستان غواړي چې روابط افغانستان د نظام سره سم کړي. کمیت او کیفیت څومره مطرح دی؟ مخکې مې د نفوذو مسله یاده کړه، فکر کوئ چې دا هم په دغه بحث کې د افغانستان او قرغیزستان اړیکو بحث کې مهمه موضوع ده؟ بله، کمیت او کیفیت خو صادرات او واردات او همدارنګه په تحلیل بیلانس باندې پراخ اغیزه کوي. کله که کمیت او کیفیت په نظر کې نه وي دا نو فکر نه کوم چې هیواد موږ تاسو ته یعنی هدف مې دا استاد چې دغه هیواد د کمیت له لحاظه 1.2 یا 1.3 میلیونه نفوس لري. تاسو مخکې وویل چې قرغیزستان د افغانستان لپاره ښه بازار دی. تاسو څه فکر کوئ چې دغه د نفوسو له اړخه کمیت د افغانستان سره په همکاریو مثبت تاثیر کوي که منفي؟ قرغیزستان جغرافیا ستراتیژیکه ده خو کوچنۍ ده، اما که د نفوس کمیت وشي د نفوس کمیت د افغانستان په اقتصادي روابطو ښه تاثیر کوي ولې تعداد یې کم ده او جو ستراتیژیک موقعیت لري. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم که د نفوس هدف وي د تاسو د سوال بیا د افغانستان په اقتصادي اړیکو باندې زیات منفي اثر نه کوي او که کمیت مو کیفیت مو د توکو د صادراتو د وارداتو یا بیا بل بحث ده. ډیره مننه. هدف مې همدا د نفوسو له اړخه و چې تاسو ځواب راکړو. استاد بله موضوع دا چې لکه څنګه مې چې سریزه کې یادونه وکړه، کابل ته د قرغیزستان د ملي اقتصاد وزیر په مشرۍ د پلاوي سفر دی، په همدې باندې به یو څه تم شو. په دې اړه مو نظر څه دی؟ فکر کوم چې ترکمنستان ډېر کوټلي ګامونه پورته کړل، خصوصا د حیرتانو په بندر کې، په مرکز کې او د 4 ساعته خدماتو دپاره. قرغیزستان هم وغوښتل چې ورته داسې ګامونه پورته کړي په دې خاطر چې له دې قافلې نه وروسته پاتې نه شي او که وروسته پاتې شو متاسفانه بیا د خپله د قرغیزستان هم ځینې ملي اقتصاد او تصدي اقتصاد ټکنی کېدی شي. په دې خاطر چې قرغیزستان هم د افغانستان محصولاتو ته ډېر سخت ضرورت لري او افغانستان هم ورځ تر بلې زه فکر کوم چې په تولیداتو کې پرمختګ کوي او خپل ضرورتونه غواړي هم د ګاونډیو هیوادونو نه ترلاسه کړي. نو د ترانزیت پروژه چې ده یا د تیر سازمان چې ده دا هم مخکې سروې سوی ده چې قرغیزستان هم په دې کې شامل ده. ولې ترکمنستان، قرغیزستان، افغانستان او روسیه دا په وچه پوله کې پراته ده، په وچه پوله کې چې په سره پراته په وچه جغرافیا کې. نو بیا ترانزیتي پروژې ډېره سادګۍ سره په هغه ځای کې تطبیق کېدلی شي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې قرغیزستان هم باید خپل رول په اوسني شرایطو کې زمینه ورته مساعده شوې ده، باید د افغانستان د نظام سره ادا کړي. د دې ادا کولو سره به هم دی ګټه ترلاسه کړي او هم به افغانستان ګټه ترلاسه کړي. په دې خاطر چې د دواړو هیوادونو اړتیا لیدل کېږي، یعنی که اړتیاوې نه وای لیدل کېدلی بیا دومره نرمښت نه شوی. نو دا چې اړتیا ورته لیدل کېږي حتی کوي چې روابط نږدې کړي او نرم کړي. ډېره مننه. موږ او تاسو په تیر کې هم د بېلابېلو هیوادونو پر اقتصادي لیوالتیاو بحثونه کړي دي چې په دې لړ کې افغانستان ته هم سفرونه شوي دي او له افغانستان نه هم مختلفو هیوادونو ته که هغه ګاونډي دي یا له ګاونډي ورهاخوا لکه هند، همدا خپله قرغیزستان او قزاقستان دلته سفرونه شوي دي. دا په دې معنا بللی شو استاد چې افغانستان کې یا د اسلامي امارت لخوا د مثبت سیالۍ زمینه برابره شوې ده د هیوادنۍ ګټو پر اساس؟ بله، که چېرته رئیس ووایو چې باید لوبه دا رقم جوړه کړو په اقتصاد کې چې د اکثریت هیوادونو پام ځان ته واړو، کومې پروژې او برنامې چې لري مشترکاً مخ ته ولاړ شي او دواړه هیوادونه ګټه وکړه
هغه دغه سفرو لا دیګری ته اختصاص کیږي. په دې معنی چې د افغانستان چارواکي که چیرته دې هیوادونو ته سفر کوي، هلته تفاهمنامې امضا کوي، قراردادونه کوي، ګاونډي هیوادونه هم هڅه کوي چې د لوبې ته راننوځي. ولې د ټولو هیوادونو د یو مشترک دخله منافع دي، هم په لویه کچه، هم په متوسطه کچه، هم په ټیټه کچه. نو لومړی له ټیټې کچې شروع کوي، ولې هغه سیاسي مسایل په لوړه کچه حل شوي نه دي، بیا متوسطې ته داخلیږي. د متوسطې نه وروسته سیاسي اوضاع ته په کتو سره بیا غاټو لویو پروژو قراردادونو ته ورداخلېدلی سي. ډیره مننه. بحث ته دوام ورکوو. استاد درنو هیوادوالو، تاسو لیدلوری له امید رادیو پر 103.7 FM له کابل څخه اورئ. بحث مو کابل ته د قرغیزستاني پلاوي سفر، دوه اړخیزې اړیکې او ګټو باندې راڅرخي چې راسره میلمه دی د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی تاج محمد تلاش. تلاش صاحب، د پلاوي په ترکیب کې د سوداګرۍ، انرژي او ترانسپورت وزارتونو مرستیالان شامل دي. تاسو د دریو کچو یا سطحو یادونه وکړه، د لومړی، منځنۍ او بیا وروستی سټیج یا د وروستي کچې یا سطحې. دا د لا نږدې همکاریو لپاره یو ګام بولئ که د بازار مطالعه ستاسو خبرو ته په کتو؟ البته فکر کوم د بازار مطالعه د قرغیزستان سره شته، اما دا چې همکاریو ته او مشترکو زیدخلو پروژو ته سره نږدې شي، بیا په لوړه کچه پلاوي سفرونه کوي. او که چیرته د بازار مسله وای، بیا د خصوصي سکتور یو نماینده او یو ډیر ټیټ رتبه نماینده قرغیزستان تاسو ته رالاږي. په اقتصادي ډیپلوماټیکو روابطو کې، په سیمه ییزو مطالعاتو کې ویل کېږي کله چې څومره باصلاحیته نماینده د حکومت په کچه باندې یو هیواد ته ځي، دا په دا معنا چې هدف د لویو قراردادونو او د متوسطو قراردادونو وي، او په دې کې هڅه کوي چې دواړو طرفو ته ګټه ورسیږي. نو زه فکر کوم چې په دومره لوړه په پیمانه په کچه باندې نماینده افغانستان نظام ته راغلی ده، د دوی به هدف د استخراج، د معدن، د ترانزیت او همدارنګه د تولیداتو په برخه کې ورسره سرمایه گذاري به هم شامل وي. دغه هدف امکان لري ډیر زموږ تاسو بحث او تحلیل ته ورنږدې. د افغانستان د دریځ اعتبار هم پکې شامل دی، یعنی لکه څنګه مې چې مخکې وویل، افغانستان څومره توانېدلی چې دغه اعتبار خپل کړي او رامنځته کړي ترڅو داسې یو لوړپوړی پلاوی افغانستان ته سفر وکړي؟ خو نظام د امنیت ساتنه وشوه کړی کې کامیاب شو، د فساد ادارې مخنیوی وکړی کې کامیاب شو، بروکراسي لرې کړی کې کامیاب شو، قدرت جزیرې د قدرت لمنځه یووي، د یو فرمان او د یو اصولو مدیریت له لحاظه د چتر لاندې روان دي. دا هغه اساسي فکتورونه دي، کرنسي حفظ کړل، سیاسي مالی ثبات حفظ شو، د پرمختګ په خوا روان دي. بانک جهانی راپور به کال دی اوریدلی وي چې دوم کال متواتر افغانستان تقریبا 4.3% اقتصادي رشد کړی دی، په حال کې چې ټول خارجي یا د غرب بلاک مالی مسایل موږ باندې په ټاپه باندې درېدلي دي او په سیاسي معاملاتو پورې ورته کوي. دې ته په کتو سره دا یو ټاپ منیجمنت بولي چې افغانستان په تش لاس دې هدف ته ورسېد. دا که موږ همکاري ورسره وکړو، قراردادونه او تفاهمونه ورسره مخ ته یوسو، نو خامخا څو برابره رشد کوي. ولې د افغانستان اقتصادي رشد د سیمې په هیوادونو باندې پراخه اغیزې کوي. یو مهاجرتونه تنظیموي، بل ناقانوني نه کېږي، بل قاچاق مواد مخدر نه کېږي، بل تور بازار منځته نه راځي، بل ډمپینګ سیاست نه مخته نه ځي، او بل هغه د سوق الجیشي هیوادونو جغرافیا نه په پراخه توګه د اقتصاد په ډګر کې ښه استفاده کېدلی شي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ګاونډي هیوادونه غواړي افغانستان سره معاملات ډېر نږدې کړي، او غټ هدف به یې شی وي چې د غرب بلاک بیا ونشي کولی د افغانستان په مختلفو اقتصادي برخو کې خپل انحصارات ولري. ډیره مننه استاد. د افغانستان له ځینو صنعتي برخو لیدنه هم د پلاوي د سفر یوه برخه ده یا هدف دی. ستاسو له نظره دا به د افغانستان پر کورنیو تولیداتو یا د کورنیو تولیداتو پر کیفیت څه اغیز وکړي؟ آیا فکر کوئ چې اړیکه ورسره لري؟ بله،
فکر کوم چې لومړی په دې خپل تحقیقات وکړه هغه کوم تولیدات چې په افغانستان کې کیږي او کیفیت یې لوړ وي او په ارزانه توګه وي هغه شرکتو سره سهم اخلي. سهم په دا معنی 50%، 80%، 70%. بیا د هغه سهم په اساس باندې دوی هغه جنس د افغانستان له بازار څخه یو د تولیداتو څخه صادراتو ته برابروي، ترکمنستان کې په خرڅلاو باندې راوړي. دغه اول هدف دغه ده. دویم هدف دغه ده چې د ځینو خصوصي شرکتونو د فابریکاتو سره به سرمایه ګذاري مشترکه وکړه. دویم هدف دغه ده چې کتنه به وکړي چې په افغانستان کې کوم حاصلات پراخ دي او ښه بازار په قزاقستان کې لري، هغه به هم ځینې توکي انحصار کړي. دا د افغانستان د اوسني شرایطو په ګټه باندې ولې یو خو خصوصي سکتور په پښو درېږي، د بله خوا تولیدات زیاتېږي، د بله خوا نه مو پراخ صادرات زیاتېږي. په دریو مرحله کې د افغانستان په ګټه تمامېدی شي دا معامله. تاسو د خصوصي سکتور په پښو درېدلو مسله یاده کړه. که خصوصي سکتور لا پیاوړی کیږي د دې لنډمهالې ګټې او اوږدمهالې ګټې څه کیدلی شي افغانانو ته خصوصا؟ ګورئ په خصوصي سکتور کې زرګونه افغانان په کار بوخت دي. د بیکاري کچه 0 ته راټیټوي. ورسره که احیانا سیاسي تحولات راځي خصوصي سکتور داسې یو سفر ده چې بیا عامو خلکو ته خپل خدمات ټول رسولی شي او د سیاسي معاملاتو ښکار نه کیږي. دریم خصوصي سکتور د یو هیواد هغه بال ده چې مرغه په دواړو بالو الوتلی شي. که یو بال ترې قطع شي ناممکنه ده چې مرغه والوځي. بل بحث دا ده چې خصوصي سکتور په مختلفو برخو کې ډېر پراخ خدمات لري او حکومت نشي کولی دا ټول خدمات ترسره کړي. نو بنا خصوصي سکتور داسې ورسره ولاړ ده لکه ښی لاس دی بدن سره چې د چپ لاس یې همغږی وي مخ ته ورسره ځي. نو داسې اهمیت د خصوصي سکتور په اقتصادي نظامونو کې ډېر پراخ او ډېر مهم وي. په ټوله نړۍ کې وګورئ خصوصي سکتور ډېر قوي نقش ادا کوي د یو مملکت په ملي اقتصاد. ډیره مننه ورورو. د بحث پای شیبو ته نږدې کېږو. استاد د سوداګریز نښلون یا تواصل کنفرانس هم په دغه لیدنه کې مطرح شوی دی د دې سفر په ترڅ کې. په افغانستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خصوصا بیا د کابل یا د افغانستان په کوربتوب د کنفرانسونو یا داسې کنفرانسونو جوړولو پیغام څه دی ستاسو له نظره؟ فکري تبادلات، تجارتي تبادلات، تفاهمنامې، کوچني قراردادونه، د تولید کیفیت، د صادراتو وارداتو د انحصار کوچني قراردادونه دغه اساسي هدفونه دي. او که بحث رو راونغاړو دا سفر تر کومه بریده کولی شي د افغانستان د صادراتو کچه لوړه کړي؟ په داسې حال کې چې مخکې مو یادونه وکړه کیدای شي د نفوسو له اړخه د دوی تقاضاوې یا غوښتنې هم ټیټې وي د نورو هیوادونو په نسبت. په صادراتو کې پراخ رول لري. جغرافیا یې ډیره مهمه جغرافیا ده د افغانستان دپاره چې اسیا د اروپا سره وصل کوي او ورسره قزاقستان افغانستان ته ډیر سخت ضرورت لري او همدارنګه افغانستان او پالیسي او برنامې هم ډیرې نرمې دي او داسې نه دي موزر او کپیټالیزم سیاست اقتصاد نه لوبوي. نو کمونیزم سیاست لوبوي. کمونیزم سیاست د کپیټالیزم نه ډیر مناسب اقتصادي سیاست. هدف مو دا دی استاد افغانستان په ګټه تمامېدای شي. هدف مو د ترانزیت له اړخه افغانستان لپاره یو ښه بازار دی او مناسبه فضا ده چې تاسو یادونه وکړه. لومړی ترانزیت، دوم صادرات، دریم واردات. او کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي سوداګریزې اړیکې او همکارۍ لا پراخې او پیاوړې شي؟ د نورو هیوادونو همکاري لازمه ده که نه خپلمنځي همکارۍ؟ خپلمنځي همکارۍ د نړیوالو قراردادونو په اصولو ولاړ د تضمیناتو سره متحد او یو ګډه مشترک ټیم چې د دواړو هیوادونو نمایندګان او د پروژو د تطبیق څارنه پکې جدي وي. دا بیا هیڅ کله تقاطع منځ ته نه راځي بلکې موازي مخ ته روان.
د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی تاج محمد تلاش، ډیره مننه چې بحث کې را سره وای. خدای مو سلامت لري. تاسو سره خوشحاله اوسئ. درنو هیوادوالو، کابل ته د قرغیزستاني پلاوي پر سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي سوداګریزو اړیکو مو بحث و چې را سره میلمه و د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی تاج محمد تلاش، او بحث په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو هم یوه نړۍ مننه چې د لیدلوري خپرونه مو له امید راډیو پر 103.7 FM له کابل څخه واورېده. تر نوي بحث مو په لوی خدای سپارم. لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری